دا د پاکستان تحریک انصاف غړي دي چې د اسلام آباد په F9 پارک کې د ګرانې پر ضد احتجاج کوي. عمران خان خپل کارکنان ته هدایت جاری کړو چې د جون په 19مه د ملک په ټولو ښارونو کې د ګرانې پر ضد احتجاجونه وکړي. دغه احتجاجي غونډو ته پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د ویډیو لینک د لارې وینا وکړه. मैंने जाके न्यूट्रल्स को मैंने उनको समझाया. ما نیوټرلز په دې خبره پوه کړل چې که تاسو بې پرې اوسېږئ نو ښه خبره ده، خو که چېرې په بهرني سازش زموږ حکومت ړنګ کړی شو نو دوی به د حکومت چارې سنبال نه کړی شي. इस साजिश के तहत तो ये इनसे संभाला नहीं जाएगा. د ملک د نورو برخو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا په ښارونو کې هم د پاکستان تحریک انصاف کارکنانو او مشرانو د ګرانې په ضد احتجاجي مظاهرو کې ګډون وکړو. د صوبایي مشر عاطف خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف غړي او کارکنان د مردان په کالج چوک کې راټول شوي وو. عمران خان په خپله وینا کې وویل چې د نوې ټول ټاکنو د اعلان پورې به احتجاجي تحریک جاری ساتي. हमने नहीं IMF से हमारी बार नेगोशिएशंस हुई. زموږ د IMF سره بیا خبرې ونه شوې. آیا موږ د خپلو خلکو د ګټو ساتنه ونه کړه؟ نو دوی یې ولې نشي کولی؟ موږ ته چې کله هغوی وویل چې د پټرولو او ډیزلو نرخونه سیوا کړئ نو موږ 10 روپۍ ارزان کړل. तो हमने 10 रुपए कम की थी. د پاکستان تحریک انصاف د احتجاج په اړه د وفاقي حکومت ویاندې مریم اورنګزیب ویلي دي چې پاکستان تحریک انصاف حکومت په ملک کې د ګرانۍ ذمہوار دی. د نوموړي په وینا تیر حکومت د 4 کالونو په کم موده کې 43,000 اربه قرضه اخیسته چې له وجې د ملک اقتصاد له ستونزو سره مخ دی.